ځوانه خزانه په دا ځای کې ده، په دا کې ډېره غټه خزانه ده. او بله خبره دا ده، پر دا باندې 6 شکرور پیرانان ناست دي. دا پیرانانو ما ته لکه که نیم ګوره دا د یو وارې بله واره کډی پسې کښلی دی او دا خزانه یې نه دی ایستلګي په دا وجه باندې چې د دوی اخندزاده کمزوری دی. خالي یې مات ورته وکړه. پیرانان و تورپټکي اخندزاده ته رایه لکه ښه اخندزاده صاحب، نو زه به ډبرې شوکم غورځوم بیا خزانه به تر ډبرو لاندې ها؟ نه لیونیه چې ډبرې له لاس نه ورلې، یو وار خپل شرایط خو واوره. ښه تورپټکی اخندزاده راته وایه شرایط یې څه دي چې در پرایه کړمه؟ شاباش، شرایط یې دا دي چې وربسې تک تور پسه به واخې چې په تندي کې خالي سپین ټکی وي. دا ټکی په تیاره کې ښکاره کېږي، نور بالکل په تیاره کې نه ښکاره کېږي. دا پسه به راړې پر دا ته بیا ما ورته لال کړو، زه به دا ته ورته کښېنم، خپل ذکر فکر به شروع کړم، پیرانان به در زه ونیسم او ته به کار شروع کړې. او بله خبره دا ده چې دا غوښه نه ده، دا به ټپ بیا انسان نه خوري. دا به زه وړم د پیرانانو کلی چې دی له ما سره واغو ته بیا ور اچوم. بله خبره دا هم یاد لره، که چیرې داسې چرګ پسه نه پیدا کېدی، بیا که تک تور وي او ښه چاق وي بیا هم کار کوي. صحیح دی؟ اخندزاده صاحب دا ستا لنګوټه پیرانان خلاصه که؟ هو دلته نو بل څوک دي، غږ ډېر په زوره مه لره، اوس خپل کار کوه. ښه غږ به نه لرم. اخندزاده صاحب یوه مشوره در سره کومه، داسې به وکړو زه به خزانه اوس وکاږم، ډبرې به راوغورځم، خزانه به د دې خوا څخه له ځان سره واخلو وربسم. ستا ول دا پسه واخه، هغه پسه به زه در واخم، بس ورېړه د پریانانو کور ته او بل کې کسه 2 به ورلو. نه بیا کړه، ته دا ستا چالاکي له ځانه سره کښېږده. ته اوس خپل عقله کار مه اخله، دا خزانه داسې نه رایستل کېږي. ته باید اول دلته 2 پسونه راولې، که 2 نه راولې یو خامخا راولې، بیا به دا خزانه رایستل کېږي. بله خبره واوره، زه اخندزاده یم، د ما سره ډېر چړل مه کوه. که مې یو چت وکړئ او دا پیرانان راپرته شول بیا تا خرابوي، په ما هېڅ هم نه کوي. زر تر زر دا کار ای اخندزاده، پر ما د هم زما د نیکه او زما د پلار خیال ولدي او ته وایه زه به دلته میاشت حلاله کړم، بیا به یوسم په خپلو بچیان بیا وخورم. دا 2025 دی، ما نشي خلطولی. ته ورته وکړه چې تېرایله که دا ستا پریانان کښته کږه زما له دې میلانه څخه، دا زما د نیکه او زما د پلار میلان دی. هغه خواران دونې غریبانه ماښام په وچه مړۍ نه وماړه، ته یې دلته خزانه ده کښته کږه دا غونډۍ څخه، نه به ته نه به د پریانانې غیبشه. بس سمه ده، ستا په نصیب کې خدای خزانه نه درکړي. ځه غیب شه ټکه، ته اوس بیا هرنګه خلچ کوې، دلته خزانه ده.